د ننګرهار فوټبال فدراسیون له لوري د ختیځ او سویل زونونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې. په پرانیستونکې لوبه کې د ننګرهار لوبډلې وکولی شول د 4 مقابل 2 ګولونو لغمان لوبډلې ته ماته ورکړي او سیالي په خپلې بریا پای ته ورسوي. د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس وایي چې په دې ټورنمنټ کې د ننګرهار په ګډون د 5 ولایتونو لوبډلې برخه لري چې هر کال ترسره کیږي. نوموړي دا هم وویل چې هڅه کوو د ځوانانو لپاره د سیالۍ او پرمختګ ښه فرصتونه برابر کړو. چې په دغه سیالیو کې د 2 زونونو ولایات چې د سویل یا جنوب ولایت او ختیځ د شرق ولایاتو لوبډلې پکې شامل دي. خوشبختانه ننګرهار ولایت دا دریم ځل دی چې د دغې سیالیو کوربتوب په غاړه لري. په دې ټورنمنټ کې 15 لوبډلې د ننګرهار خپله کوربه لوبډله، خوست، پکتیا، میدان وردګ او د لغمان لوبډلې شامل دي. د لوبې غوره لوبغاړي محمد ادریس الهام د داسې لوبو د جوړېدو څخه خوښي ښکاره کوي او وایي چې دا ډول ټورنمنټونه د دوی د وړتیاو په ښودلو کې مهم رول لري. ډېر خوښ یم چې ننګرهار وکولی چې درېیم ځل لپاره دغه سیالیو کوربتوب اخلي. 15 لوبډلې شتون لري او نن مو لومړۍ سیالۍ وکړه شو چې لغمان لوبډلې ته 3 ماتې ورکړو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه مې دا هیله ده چې څو دغه سیالۍ نورې هم په لاره واچوي، ځوانان تشویق کړي او سپانسران څخه مې هیله راشي سیالۍ سپانسر کړي څو لوبغاړي وکولی شي په ملي سطحه هېواد ته لاسته راوړنې راوړي. نندارچیان او د فوټبال مینوالو هم د دغه سیالۍ له ترسره کېدو څخه خوښي ښکاره کړه او له مسؤلینو غواړي چې د ځوانانو لپاره د ورته ورزشي پروګرامونه لا زیات کړي. دغه ټورنمنټ موږ ته ډېر ښه تمام شوی دی. د دې لیدلو لپاره موږ ډېر لرې ځینې راغلي یاست او دغسې ټورنمنټونه برابر په دغه شرایطو کې ځوانانو ډېر ښه د تفریح زمینه برابروي. او دا لوبې ته موږ ته ډېر مساعد راکړی چې څنګه خپل لوبې خپل مسلک ته پرمختګ کوو. دا زموږ لپاره یو چانس دی چې خپل ځان او خپل خلک وپېژنو. دلته راغلی یم چې تر څو خپل ټیم د ننګرهار ټیم تشویق او وغواړو چې خپل ځان د یادولو ده چې د ختیځ او سویل زونونو ترمنځ د فوټبال دغو سیالیو ته د ورزش مینوالو پراخ هرکلی ښودلی او د مسؤلینو په وینا چې دغه ټورنمنټ به 15 ورځې وخت ونیسي او امتیازاتو ته په کتو به قهرمان لوبډله ټاکل کیږي.